د پخواني روسي توغندیو د بیا فعالولو یو ازمایښتي بهیر پیل شو. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. په نورستان ولایت کې راپورونه ښایي چې د پخوانیو روسي توغندیو د بیا فعالولو یو ازمایښتي بهیر پیل شوی. د هغه توغندي دی چې له پخوا پاتې خو اوس ترمیم شوی او هڅه کیږي چې بیرته یې د کار وړتیا وازمایل شي. د راپورونو له مخې د ازموینې په یو مشخصه سیمه کې ترسره کیږي او موخه یې دا ده چې معلومه شي دغه زاړه تجهیزات تر ترمیم وروسته څومره مؤثر او د باور وړ دي. تخنیکي ټیمونه هڅه کوي د دغه توغندیو حالات، د فعالیت دقت او د کارونې خوندیتوب وارزوي. چارواکي غواړي پوه شي چې آیا دا وسایل بیا په عملي توګه کارېدلی شي او که نه، ځکه زاړه نظامي تجهیزات معمولا د وخت په تېرېدو خپل کیفیت له لاسه ورکوي. که ازموینې بریالی وي ښایي دغه توغندي بیرته د استفادې وړ وګرځي، خو که ستونزې پکې وموندل شي نو ښایي له کاره وغورځول شي. دا ډول ازموینې بېلابېلې پایلې لري. که تخنیکي پلوه بریالی وي نو دا ښایي چې زاړه وسایل هم د ترمیم له لارې بیرته کارېدلی شي، چې دا له اقتصادي پلوه ارزانه تمامیږي. که ستونزې پکې پیدا شي نو دا به ثابته کړي چې زاړه تجهیزات د باور وړ نه دي او کارول یې خطرناک کیدی شي، په ځانګړي ډول که د خوندیتوب معیارونه پوره نه کړي. دا ډول ازموینې کولی شي سیمه کې سیاسي او امنیتي حساسیتونه هم زیات کړي، ځکه ګاونډي هیوادونه ممکن دا یو پوځي پرمختګ وګڼي او اندېښنې یې زیاتې شي. په پای کې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د دې ډول وسایلو کارونه باید له احتیاط ډکه وي، ځکه هر ډول تخنیکي نیمګړتیاوې کولی شي جدي خطرونه رامنځته کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.